سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو او د دارالانشا مشرانو د ټاکنې بهیر نن سهار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل شو. د ټاکنو قانون له مخې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا د ټاکنیزو کمیسیونونو غړیتوب ته یو اتیا معرفي شوي کسان به د نن ورځې په اوږدو کې د ولسمشر ټاکنو د نمایندانو په شتون کې 3 دقیقې خبرې وکړي او تر هغې وروسته به هغوی ته د ولسمشر نمایندانو له لوري د رای ورکولو بهیر پیل شي. ویل کېږي د ولسمشر نمایندانو له لوري د رای ورکړې له مخې 7 کسان به د ټاکنو خپلواک کمیسیون، 15 کسان ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون او 2 نور کسان به د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا ریاستونو لپاره غوره شي. د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ خبرې اترې تر 2 ورځني ځنډ وروسته سبا د قطر په دوحې ښار کې بیا پیلیږي. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي چې په تېرې 3 شنبې او 4 شنبې ورځو کې یې له امریکایي لوري سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو پر څرنګوالي او دا چې افغانستان به د هیڅ چا پر ضد نه کارول کېږي بحثونه کړي وو. د خبرپاڼې له مخې پرون او نن به د طالبانو او د امریکا استازي په خپل منځ کې سره سلا مشورې کوي او د سبانۍ ناستې لپاره به تیاری نیسي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پر یوه کور د یوه هوان د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 4 غړي ووژل شول او 7 نورې ټپیان دي. د هلمند د رسنیو دفتر مسؤلین ادعا کوي چې دغه هوان تېر ماښام د یادې ولسوالۍ د بلاک 1A په سیمه کې د طالبانو لوري توغول شوی، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې سره سم د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د یوې ماین چاودنې له امله یو بل ولسي وګړی هم وژل شوی او 3 نورې ټپیان دي. د سالنګونو لویه لاره د واورې ورېدنې او طوفان له امله له تېرې شپې راهیسې د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې، خو دغه لاره د مسافروړونکو موټرو پر مخ چې په ژمنیو وسایلو مجهز وي خلاصه ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي له تېرې شپې راهیسې په سالنګونو کې واورې ورېږي او داسې اټکل کوي چې دغه ورېدنې به تر راتلونکو 40 ساعتونو پورې همداراز دوام وکړي. یادو مسؤلینو له ټولو چلوونکو غوښتي څو د دغې لویې لارې د موظفینو لارښوونو ته په جدي ډول پام وکړي. یو کس د باج اخیستنې په تور په تخار کې د پولیسو له لوري ونیول شو. د تخار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کس چې سید احمد نومیږي تر دې مخکې د ټلیفون په وسیله له دولتي او غیر دولتي کسانو سره اړیکه نیوله او ځان به یې یو ولایتي مسؤل معرفي کاوه او له هغوی به یې پیسې غوښتې، چې بالاخره تېره ورځ د طالقانو ښار د 2مې حوزې اړوند سیمه کې د دغه ولایت له یوه دولتي مسؤله د پیسو د اخیستو پر مهال لاس په لاس نیول شوی دی. ویل کېږي نیول شوي کس پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. او د 215 میوند قل اردو قمندانۍ د هلمند له پوهنې او پوهنتون ادارو سره د 70 کمپیوټرونو مرسته وکړه. د دغې قل اردو قمندان عبدالهادي ترین وایي 50 کمپیوټرونه د هلمند پوهنې ریاست او 60 نور یې د دغه ولایت پوهنتون ته تېره ورځ د کب 9 د افغان ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت ورکړي دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دې کمپیوټرونو سره به د دوی چارې لا ګړندۍ شي. امیدوارو چې ځوانان د دې نه ښه ګټه واخلي او د علم او د انکشاف دپاره به دا موثر تمام شي. همدغسې ما 70 پایه کمپیوټر هغې دپاره هم کومک کړی دي چې زما ساعت مسئوله دي د نیمروز ولایت ته. نور هم که څه امکانات بیا برابر شد انشاءالله د معارف په خدمت کې یو. په دې باندې به متقریبا څو مکاتبو کې د کمپیوټر لیب ستونزې حل شي. نو دا مکاتب څه وشو تر څو په هر مکتب کې موږ به هڅه وکړو چې یو کمپیوټر لیب ولرو او هغه لیسې او هغه مکاتب چې کمپیوټر لیبونه نه لري دا به هغو ته توسعه شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.